زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي، خاص مسلمانان وي، اختلاف یې نه غواړم. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق سي، ما دې د دې منصبه لرې کړي، معزول مې دې کړي. زه په دې خوشحاله یم، په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي، تفرقه وي. ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کېږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ما ته اتفاق نشي کولی، ټول به یو په بل باندې وهم، دوی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم. دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی. اسلامي سیاست د ورورګلوۍ پر روح ولاړ دی، د یووالي پر روح ولاړ دی. انما المؤمنون اخوة سیاست دی، دا د مسلمان سیاست دی چې اتفاق به وي، اتحاد به وي، ورورګلوي به وي. ورونو سره متحد سي، الله به مو وساتي. د طاعون په مرض باندې خوښ سي، خو په بې اتفاقي مه خوښېږي. طاعون مرض هر مرض چې دی، هر د وبا مرض د ځان دپاره خوښ کوي، خو اختلاف مه خوښوئ. اختلاف تر ټولو مرضو بد مرض دی. پرېږدئ دا اختلافونه، دا تفرقې پرېږدئ. دا اسلامي نظام دی. زه د یو عام مسلمان په حیث درته وایم، دا نظام تقویه کوي. په دې نظام کې به ستاسو د ټولو عزت خوندي، ځکه پر عدالت د خدای سره مو دا وعده کړې ده چې عدالت به راولو، د الله سره مو دا وعده ده چې شریعت به راولو، انصاف به راولو، چې په وسه مو وشي. خدا نسو راوستی چې ګرد سره متحد نسو. تاسو ټول که مجاهدین دي، که غیر مجاهدین دي، که ځوانان دي، که سپینږیري دي، که ملایان دي، که طالبان دي، که پیران دي، که صوفیان دي، ټول دې لاس سره ورکړي. اختلافونه پرېږدي. علما دې هم اختلاف پرېږدي، صوفیان دې هم پرېږدي، عام خلک دې هم پرېږدي. سره ورونه سئ، یو په بل پسې بدې خبرې مه کوئ، یو د بل خلاف مه وایاست. دا ټول دا ستاسو زموږ شرعي مسؤلیت دی چې دا اجتماع، دا ټولنه به جوړوو. مسؤلین ستاسو خادمان دي، بکار دي چې دوی ځانونه خادمان وګڼي. سید القوم خادمهم، که دوی د خلکو شپه ورځ خدمت کوي، نو به د خلکو مشران یې.